ملګری یو کس واړه ورسره دلته و د وړو غمخادي ورسره و هغه پرون وفات شوی د الله سبحانه تعالی دې وبخي او د هغه جنازه د مازدیګر مانځه کې او د هغه جنازې ته تله دا په ما باندې شبه لازم دي لکه چې د وړوکوالي نه د وړوکی ومه چې دغه کس زه پېژنم او هغه په مخکې لوی شوی ومه الله دې وبخي الله دې په رحم وکړي او دنیا څه بې وفا دنیا او څه ناشنا دنیا بس صرف یو آواز ته ضرورت یې پلانی مړ شو دا کس پرون په 9 بجې وفات شوی دنیا نه لاړ سره د هغه قیصو او د هغه هر څه چې د کول د هغې سره لاړ د دنیا نه بچو له دا او بچو له دغه او بچو له دا او بچو له دا او ټول عمر د بچو دپاره مسافري او کته او بره هغه بچي اب نن خفه لازم ځکه چې پلار به یې ښخ شي او داسې مخبره کې به لږ خفګان او لږ دغه بیا به ښه دغه هسې وي بیمارو د 3 میاشتونو یې په هسپتال کې پروت بیا به داسې وایي او دغه شانې وي پکې یو بیا به خوشحاله دا صرف د دې کس بچي نه دا عام رواج دی ښځه څومره نږدې ده دا ښځه م یو څو ورځې خفه یو بیا قیسه ختمه شو د ځان نه لیوني مه جوړوئ د نورو انسانانو دپاره خپل آخرت مه تباه کوئ ګورئ دنیا کوئ په څومره چې د بچو ګزاره کېږي د ښځې پې ګزاره کېږي د ملګرو پې ګزاره کېږي خو د بچو دپاره په مزدورو کې او په دنیا کې خپل الله مه پرېږدئ ګورئ خپل آخرت مه پرېږدئ د بعضو د دنیا او د مزدورو د پیسو دپاره هغه آخرت یې پرېښودی دین یې پرېښودی او چې په دې قبر کې دې کېږدي که نه والله که دا بچي دې په کار راشي او دا مور پلار دې په کار راشي الا دا چې د دیني تربیت دې وله کړی هم دیني مسله شوه او چې د ډاکټرانو ډاکټري که نه او د ډاکټرانو نیکۍ نکاح نو په قبر کې د ذره برابر فایده نه میلاویږي انجینیري د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږي نه د انګریزانو په ملکونو کې د یو ملک وزیر اعظم شي هم ذره برابر فایده راته نه میلاویږي چې څو پورې ورته الله نه یې ښوولی څو پورې ورته پیغمبر نه یې ښوولی بل دا ملګری مړ شو ما ورته وخت شتي که نه ها زموږ خو ورځې ورشتي نه دم دقیقې وخت شتي دیم په دې انتظار و چې دا اختر به راځي او په دې اختر کې به د وړو دپاره دی او زما دپاره به دی او دا به کوو او دغه به کوو داسې به کوو امیدونه به وو که نه به وو هغه به دا سوچ نه یې کړی که زه په کټ کې مړ شم په هسپتال کې دا سوچ یې نه بلکې هغه په دې دغه کې و چې مخې ته نور ژوند دی په څه خبر و چې ژوند په دغه 23مه روژه باندې ختمېږي او د آخري ورځ ده په دنیا کې اوس صرف دومره په دنیا کې دی چې د قبر ته یې کوز کو بس هر څه ختم شو هر څه یعنی سړی حیران شي چې په سکندونو کې د هر څه ختمېدو کې بلکل وخت نه لګي والله العظیم که اوس څوک تپوس کوي چې د سره مال څومره و د سبق په کوم ځای کې ویلی و د بچو سبقونه په کوم ځای کې ویلي د ده څنګه نه هر څه لاړو ختم شو اوس صرف خلک یادوي مړی نوم ورته هم نه وایي مړی اوس په پلاني تلاجي کې ده او پلاني جومات ته به یې وړی او موږ به مور شو خلک به وایي مړی کته که مړی بره که مړی به خاورو ته واچو راځو دا صرف په دغه ځای قیصه ختمه نه شوه چې تا مړی خاورو ته ور واچو راغلی اصل ژوند د دغه ځای نه شروع شو اوس امتحان راشه پلانیه راغلی قبر ته که نه اوس د 18 کاله ژوند چې تا تېر کړی و نچوړې څه دی ته بیان که
نچوړ 3 سوالونه د هغې جوابونه راکړه شاته چې څومره راغلي دي واپس هغه ټول ښه خوشحاله دي خپله دنیا کې لګیا دي ته پاتې شو هلته یوازې دا ورځ په موت باندې هم راشي او دا ملک الموت د الله دومره تابعدار دی دومره چې ګوره دې اختر ته 7 ورځې پاتې وي یا شپږ خو دا کسې پرې نه ښو چې دی د اختر د بچو سره تېرې کړي حکم د الله ان الحکم الا لله او د الله حکم چې راشي هغه څوک واپس کولی نه شي اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون نه یو ذره برابر مخکې کېږي نه وروسته کېږي لکه دومره خو پرېږدي چې د بچو سره اختر تېر کړي نه اخرنی اختر یې شو په ژوند کې زه پرېږده نه اخرنی اختر د تېر کړی تېر شوي کال غټ اختر الله اکبر ډېر لرې دی هغه د اخرنی اختر و چې ته سوچ به یې کړی هغه اختر کې چې د اخرنی دی هغه د اخرنی اختر و او که ورته پته وي چې اخرنی دی حج له پکې تو که ورته پته وي چې دغه غټ اختر اخرنی دی چېرته پکې تو حج له تو والله العظیم که دې زنځیران ورته مچولی خو حج له تو حج له وي اخرنی دی که دغه شان موږ د هر څه اخرني وګڼو روجه اخوی له بله شتي بله پرېږده دغه هم پوره نه کړه غریب د هغې په منځ کې لاړ ما ورته زه دا خبر نه کوم چې روانه روجه به راځي موږ به یو که نه به یو زه دا وایم چې د اخرې ته به رسو او که نه به رسو ویښ شئ د الله بندګانو ویښ شئ سوچ وکئ فکر وکئ دا ژوند ګوره انتظار نه کوي چاته ګوره والله که چاته ودرېږي دا تېرېږي روان دی زما استاد نوم هم په دغه کې راتلو والا دی یو څو ورځې بعد بس یو څو ورځې بعد وابه اورې ته به یې واورې زما مبارک نشتي زه به واورم ستا مبارکې که زه ومه اورو به د یو بل مبارکې خو په شرط د دې که و په دې دنیا کې او به ویلی شي پلاني جومات کې جنازه ده راشي پلاني ځای کې خخۍ راشي بیا به څه کې په کټ چې پروت دغه ملګری زمونږ الله دې وبخي الله دې په رحم وکړي د څومره وختونه زه په انځه کې چې بچي هغه زوی زما نوزولی ما هغه یو ځای لوبې کړي یو ځای لوی شوي خو د ده سحر ماښام سوچ هغه د بچو مبارک یو بچی کته بچی بره بچی کته بچی بره بچی لیږم پردي ملک ته بچی لیږم بهر ملک ته بچی لیږم د انګریزانو ملک ته 2 به ډاکټرانی 3 به انجینرانی 4 به دی نن څه دي هېڅوک نشته هېڅوک نشته انسان دغه انسان دی په عجز باندې تقریبا کال کېږي چې شوګر بیماري په اټیک وکړو ډېر زیات یو ګوته ټکټ کړه بیا یو خپه بیا نیمه خپه بیا خپه دیزي کې بیا دا بله خپه دیزي کې و چې لاړ شي جنازه د هغه نیمه ده نیم سړی به قبر ته کوزېږي په دنیا کې پاتې شو هغه نیم جسم یې خاورې شو د خاورې کېدو نه مخکې خاورې شو دا دنیا ده په دې به څه اعتماد وکړې مړه په دې به څه یقین کې دې سره به څه مونږ دغه کوو دې سره به وخت تېرو دې سره به ځان عادت کړو دې سره ځان سړی نشي عادت کولی خو به دغه ده چې خپل مقصد هغه آخرت وګرځوئ توبه وباسئ رجوع وکئ الله ته الله سبحانه تعالی دې زمونږ آخري خاتمې په ایمان سره کې الله سبحانه تعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله زمونږ نه راضي او الله سبحانه تعالی دغه ملګری او ټول مسلمانان دې الله په دې مبارکه میاشت کې وبخي او الله دې د هغوی قبرونه جنت باغچې وګرځوي الله سبحانه تعالی دغه ټولو حساب کتاب آسان کړي هذا والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین